عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فذكية وأردف أسامة وراءه. په یوه دابه باندې چارپای باندې آس، خر، اوښ 2 نفره سپرېدن، 3 نفره سپرېدن. د جواز په لحاظ باندې اوله خبره دا ده چې د استعداد خبره ده. حیوان چې څومره برداشت کړی شي د دومره نفرو سپرتیا په روا ده. که برداشت نه و نو بیا زیادت ظلم بلل کېږي. ځکه وروسته د درې خبره را روان ده. د نبي علیه السلام 2 د اکازه منکنکي مخته و شاته یې کېنولي پروا نه لري، وزن کم ده. 2مه خبره د دغو بابو ټولو خلاص دا ده چې څوک چې صاحب د دابې وي د صدر د دابې د اول طرف لایق دی ده چې په خره، په آس، په اوښ مخ طرف ته چې خپل مالک سپور وي، شاته هغه 2 نفر. که خپل مالک اجازه کړه بل چاته بیا مخته ابل سپرېدی شي. لکه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې صحابي په خره سپور ده، پیغمبر علیه السلام ته په خره په شا شو چې ته مخته کېنه. پیغمبر علیه السلام دای په ځای خبر پوه کړو چې اصل حق ده د تا، که ته اجازه کې بیا مخته زه سپرېدی شم. ده ورته ویلې ما درته اجازه ده. ښځه په سړي پسې سپرېدی شي، خپله ښځه یا خپله خور یا خپله مور محرم. د ستر لحاظ به یې ورسره مسله ما بله ورځ ویلې ده. دا تقریبا د ټول د 4 بابونه دي اسانه دا خبرې مخکې تیر دي. باب الصلاة على الدابة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيرة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب ذكر الأشر 3 عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أم قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم أشر أو أيهم أخير. یعنی دا چا خبره وکړه چې په حیوان 3م نفر سپرېدن دا شر ده، شریر انسان ده. حضرت اکرمه چې دا خبر واورېده هغه په جواب کې ورته ویل چې نه دا خبر غلطه ده. ولې د پیغمبر علیه السلام 2 د اکا زمن یو مخته سپور کړی یو شاته کوم یوې شر بولی چې رسول الله سپاره کړی دي خو روا دي چې روا دي. خبر په دې کې د چې مخکې موږ ویل د استعداد موافق چې حیوان څومره برداشت کړی شي هغومره سپرتیا په روا ده. 10 نفر دي په یوه تکړه اوښ باندې سپاري وړی به شي، خو یو نفر به یې آس یا خار کمزوری ده، ګوډ ده، معذور ده، نشي وړی. د حیوان حال ته به ګوري چې ظلم په حیوان باندې را نشي. بابا وبه قال حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. باب إرداف المرأة خلف ذا محرم. وبه قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة ففلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أو رأى المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تلویدلو که سمع بل ورځم وکړه دلته اوس صرف خبره ده دا ښځه ولوېده حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وویلې انها امکم دا مور د تاسې د تعظیم یې داسې در باندې لازم ده لکه د خپلې مور تعظیم ضرور ده فرض ده د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو تعظیم هم دغسې په موږ باندې فرض ده. نور صحابي چې ورغی خپل مخ باندې څادر واچو په هغې ور واچو جګر. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. ستونې ستاسو چې سړی څملې یوه پښه په بله پښه باندې واړوي دا په صورت کې روا ده چې د عورت لوڅېدن خطر نه وي. که د عورت لوڅېدن خطر و بیا ناروا. اوس که دا بابو ته وګورو دا د ارتداف علی الدابې نه رانیولې تر دغه ځایه پورې د باب سره مناسبت نشته. کتاب ده د لباس د جامو بیان ده. دلته وی په دابه باندې 2 نفره سپرېدن یا 3 نفره سپرېدن دلته بیا وی استلقا وای دا په دغه لحاظ باندې ده چې په دابه باندې چې سپرېږي خو په دابه باندې خو هم یو شی پروت وي هغه قطفیه او هغه غی چې وی ذکر کوي دغه دپاره ستونې شته چې څملیم یو لباس خو به موجود وي هغه لباس که ساتیر و چې عورت په پټ و نو بیا یوه پښه که په بله پښه واړی پروا نه لري. لکه مثلا موږ تاسې رواج د پرتګو ده او که د لنګ صورت و او سړی ستونې ستا څملي پښه ته چې یوه جګه ودرېږي دا بله په پښه واړی نو عورت لوڅېږي نو د هغه نه بیا به ممانعت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب باب قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزان أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أن يقال ثم بر الوالدين قال ثم أن يقال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. کتاب الادب هغه احادیث مبارکه په دغه باب کې ذکر کیږي چې د قبیلې د حسن معاشرت د قبیلې نه د پلار سره به سړی څنګه گزاره کوي د مور سره به څنګه گزاره کوي د مشر سره به څنګه گزاره کوي د کشر سره به څنګه گزاره کوي دا د حقوقو په لحاظ باندې د معاملاتو بیانونه پکې کیږي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه حضرت عبدالله ابن مسعود کوم یو عمل الله تعالی ته ډیر محبوب ده؟ پیغمبر علیه السلام ویلي لمونځ په خپل وخت کې کړن. بیا یې دومه پوښتنه تر وکړه دوم بیا کوم عمل خدای پاک ته ډیر محبوب ده؟ د خپل مور پلار قدر کول احترام کول. درېمه پوښتنه وکړه چې بیا کوم ډیر محبوب ده؟ جهاد فی سبیل الله. نور مې وایي که پوښتنه کړی جواب یې راکوو خو نور مې پوښتنې ونه کړې. اوس تر ټولو نه اول د الله حق مقدم ده. تر ټولو اعمالو نه لمونځ په پایبندي سره په خپل وخت کې کړن الله تعالی ته ډیر محبوب ده. دوم د مور او پلار قدر ځکه منعم حقیقي دی موږ الله تعالی د منعم مجازي مور او پلار دی انشکر لی ولی والدیک. اول به د الله تعالی شکر سره ادا کوي بیا به د خپل مور او پلار شکر ادا کوي. دو مقام دا ده او دغه دوه کې جهاد دائمی ده ځکه ټول وخت کې د نفس سره مقابله ده ځکه هم تر جهاد نه دا مخکې ذکر کړی دی. نو اول ترغیب دی والدین په باب کې د آیات هم راوړي و وصینا الانسان بوالديه احسانا ما حسنا ما حکم کړی انسان ته چې د خپل مور او پلار سره به نیکه گزاره کوي. او که مور او پلار بیلیارې دغه آیات شاته چې پسې وایي که په شرک او په ګناه امر درته کوو بیا د مور او پلار اطاعت نشته. لا طاعت للمخلوق په معصیت الخالق چې خدای پاک ته سړی په ګرمیږي بیا د پلار خبره اطاعت هم نشته د مور هم نشته د پیر او د ملا او د امیر هم نشته. خو که اطاعت د شریعت په چوکاټ کې حکم وو بیا مور او پلار قدر ضرور ده. باب من احق الناس بحسن الصحبه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. قال أبو عبد الله عمارة بن القعقاع بن أخي عبد الله بن شبرمة. صحابي مبارک د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کوي، اول زه د چا سره ښه سلوک وکم، ښه خدمت یې وکم، ښه زړه یې خوشحال وساتم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د خپلې مور سره. بیا د چا سره؟ دی ورته د خپلې مور سره. بیا د چا سره ښه ګزاره وکم؟ د خپلې مور سره. 3 وارې د مور ویلې، 4م وار بیا د چا سره ښه ګزاره وکم؟ د پلار سره. اوس په دغه کې چې د مور او پلار حقوق کې فرق شته که نه؟ بعضې علما وایي چې مور او پلار په حقوقو کې برابر دي، د دوی په منځ کې فرق نشته. او څوک وایي چې نه، د خدمت په باب مور 3 برخې زیات حق لري تر پلار نه. ولې 3 قسمه داسې تکلیفونه دي چې مور تیر کړي د پلار نه د ورسره شریک. آیات مبارکه کې ورته اشاره شوې ده، حملته کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا. دا مور چې 7 میاشتې 9 میاشتې 11 میاشتې کم و زیات په خېټه کې کوم بچی ګرځي، دا تکلیف صرف په مور تیر شوی، په پلار نه ده. د اولاد پیدایښت په وخت کې چې کوم دردونه تیریږي، دا صرف په مور باندې تیریږي، په پلار نه دي. دا تر 2-2.5 کالو پورې چې دغه خپل سینې شودې ورکوي، دا خدمت صرف د مور ده، د پلار نه ده. نو ځکه 3 برخې حق د خدمت مور زیات لري تر پلار نه. لکه اوس مثلا پلار دی یو شي حکم درته وکړو د خدمت په باب، مور دی بل، ته به کوشش دا کوي چې اول د مور خبره وکړي. خو لیکن علماونه چې پوښتنه شوي دي عجب جواب یې ورکړی ده چې اوس پلار یو امر راته وکړي، مور بل زه څه وکړم؟ وایي د مور خبره ومنه، خو پلار هم خوشحال ساته. د هغه ته به هم په سخته لهجه جواب خو به نه ورکوي، زړه خو به د هغه هم خوشحال ساتي. خو په خدمت کې اول د مور خدمت مخکې ده، ځکه دوی 3 قسمه خدمتونه د تا کړي دي چې هغه پلار هم نه دي کړي. د هغه نه بعد تربیه ده. په تربیه کې بیا حق د پلار زیات ده، ځکه هغه معلم ده، نیک اخلاق او تربیه هغه درښولې ده. نو ادب به د پلار ډیر کوي، خدمت به د مور ډیر کوي. مثلا پلار راننوت، ادب دا ده چې ورته جګیږي به، که مور ته جګ نشوي پروا نه لري. خو د خدمت په باب کې چې مور معذوره ده، خدمت در نه غواړي، پلار یو څه حکم درته وکړو چې دروازه بنده که، مور درته ویل چې دا یو پیاله یو وارې راکه، ته اول دغه پیاله ورکه، خو بیا جګ شه هغه دروازه هم بنده که، چې پلار هم خوشحالي، خو خدمت مور مقدم که په پلار باندې. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. مثلا مخکې ویلې ده جهاد چې فرض کفایي وي، فرض عین نه وي، مور او پلار د اجازې نه بغیر به سړی جهاد ته نه ځي. صحابي پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کوي د جهاد اجازه غواړي، دی ورته مور او پلار لري. او نو نبی علیه السلام ورته د خپل ځان او مال چې ته په جهاد کې لګوې، هغه د مور او پلار په خدمت کې ولګوه، ځان هم پکې ولګوه، د دوی په خدمت کې ستړی که، خپله دنیا هم په خپل مور او پلار باندې ولګوه. باب لا يسب الرجل والديه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. خپل مور او پلار ته کنځا کول دا کبیره ګناه ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا ذکر کړه چې دا کبیره ګناه ده چې څوک خپل مور او پلار ته پوچ الفاظ وایي، په یغه وخت کې دا رواج بیخي ونه، نو ځکه دوی ته نادره ولدی شوه. داسې څوک به وي چې خپل مور او پلار ته کنځاوې کوي. پیغمبر علیه السلام د هغه وخت موافق جواب ورکړو، او چې د بل پلار ته د کنځا وکړه، هغه به یې تا پلار ته کنځا کوي، چې د بل مور ته د کنځا وکړه، هغه به یې تا مور ته کنځا کوي. نو دا لکه خپل پلار خپل مور ته چې تا په خپله کنځا کړې، ولې خو سبب یې تشوي. اما وروسته وختو کې خو وایي داسې پېښېږي چې عین مور پلار ته کنځا، بلکې ویل بیا خاص کر وایي په مصریانو کې دغه بې ادبي بیخي زیاته ده.
د مصر په خلکو کې مور و پلار کنځا کول او پوچ الفاظ ویل او ویل ټکول نن سبا په عام خلکو کې دغسې دي چې د مور و پلار خاص پروا نه لري. پروا خو څه کوي بلکې کنځا هم ورته کوي ویل هم ورسره کوي. خو په هغه وخت کې دا شی وایي بیخي ونه نو ځکه خلکو ته نادره ولده شوه. دغه نه معلوم شو چې سبب د ګناه هم ګناه ده. د چې د بل مور پلار ته کنځا وکړي هغه د هغه د تاب مور پلار ته وکړه دا لکه تا چې په خپل مور پلار ته کنځا کړي نو ګناه کبیره ده. باب إجابة دعاء من بر والديه. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله خالصة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه نأى بي الشجر يوما فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فكنت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون منها السماء وقص الحديث فذكر الحديث بطوله. وقال الثاني اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا منها ففرج لهما فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها فأخذها فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنهم. څوک چې د خپل مور پلار قدردانی کوي الله تعالی به په دغه انسان کې دا برکت پیدا کړي چې دعا به خدای پاک قبلوي. نو یو عجیب واقعه ذکر کوي. مخکې وختو کې 3 نفره په لارې روان دي باران راغی. چې باران شو په غره کې یو غار ده دا 3 سره سړي لاړه دغه غار ته چې باران تیر شي نو موږ به په دغه غار کې کینو. هغه غار کې ناستو چې د پاسه لورې نه لوی کمر راوښویدو د دغه غار خوله مکمله بنده شوه. چې بند شوه 3 سره نفره بند پاتې شو هېڅ چا لیدلي هم نه دي. نو دوی په خپل منځ کې وویلې درځئ چې خدای پاک ته نیک عمل خپل واسطه کو وابتغوا الیه الوسیله خو هغه عمل واسطه کو چې خاص د خدای د رضا دپاره وي. نو دا یو ورته ویلې په دعا کې وی چې ای الله تعالی ما عادت دا و چې ما به رمه په وه او مور پلار مې و کنکی اولاد مې و چې ماښام به راغلم رمه به مې راوسته میږې به مې ولوشلې اول به مې شودې مور پلار ته ورکولې بیا به مې وروسته خپل اولاد ته ورکولې. یوه شپه زه د شپني نه ناوخته راغلم مور پلار ویده شوي وو شودې مې راولوشلې دلته راغلم د مور پلار سر ته ودرېدم دا مې هم زړه نه غوښته چې دوی د خوبه راویښ کړم او بل طرف ته مې بچیانو راته ژړل یغو ته مې هم دا نه غوښته چې اول یې یغو ته ورکم ځکه اول خو به مور پلار ته شودې ورکولې. تر سهاره مې دا شپه په دغسې انتظار ورته تېره کړه خپل مور پلار ته چې سهار راویښ شو بیا مې شودې ورکړې. نو خدای پاکه که دغه عمل ما د تا د رضا دپاره کړی ته خو دومره چوله پیدا کړي چې د اسمان ووینم. کمر په خپله وښویېدو اسمان ښکاره شو چوله پیدا شوه هغه اکسیجن شروع شو. د مور و پلار د خدمت د دعا د قبولي دوم بیا بیا ملګري وویلې چې خدای پاکه ما یوه د تره لور وه او د ما د دې سره داسې مینه وه لکه یو سړی چې په یو ښځه باندې مین وي. د دې نه مې مطالبه د زنا وکړه دې راته ویلې چې 100 دیناره چې راکړې بیا به هلته در سره وکړه. چې کله مې مزدورۍ وکړې روپۍ مې پیدا کړې روپۍ مې راوړې ور مې کړې بیا مخیا چې زه یې د پښو په منځ کې کېناستم چې جما مې ورسره کړه
دې راته ویلې د خدای نه وډار شه دا مهر ما ماتوه یعنی ما زنا نه ده کړې تر اوسه پورې په ناجایزه توګه د ما سره تا زنا مه نو ما هغه روپۍ هم ورپرېښوې تر جګ شومه که دا عمل مې خدای پاکه تا د رضا دپاره کړي چې دا ګناه پرېښودل دی ته دا کمر لږ نور هم بوځې کمر لږ نور هم وښویېده دریم بیا ویل چې الله تعالی د ما یو سړی مزدور و یوه کاسه وریجو باندې مزدوري یې وکړه سړی لاړه وریجې راپاتې شوې ما هغه وریجې وکرلې فصل ډیر شو بیا مې په هغه باندې غواوې واخیستې غواوې لنګېدې ډېرې شوې بیا مې غلام ورته واخیست کلونه بعد هغه سړی راغی نو راته ویلې چې د خدای نه وډار شه په ما ظلم مه که هغه ما چې یوه کاسه وریجې په تا باندې وې فرقه غټ زنبیل ته ویل کېږي هغه وریجې هغه مې راکړه وایي ما ورته ویلې چې ورشه هغه غویان او هغه غلام دا ټول دی تا وایي ده راته ویلې د خدای نه وډار شه په ما پسخند مه وایه ما خو یوه کاسه وریجې وې وایي ما ورته ویلې هغه بس تا دي د تا په وریجو مې دا شی پیدا کړی دي نو د پردۍ دنیا یې ورته ډېروله چې هغه چښتن کله څو کاله بعد راغی غواوې او شپون یې ټول ورکړه هغه به یې غلام خدای که دا عمل مې تا دپاره کړی دا پاتې کمر وښورې کمر وښوېدل یار خلاصه شوه نو د مور و پلار د خدمت لوی یو اثر دا ده چې د انسان په دعا کې اثر د اجابت پیدا کېږي چې خدای پاک بیا د دغه انسان دعا قبلوي باب حقوق الوالدين من الكبائر قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور مرتين فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت وبه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة أكثر ظني أنه قال شهادة الزور د مور و پلار قدر خو فرض ده د مور و پلار زړه ناراضه کول بیا ګناه کبیره ده دغه عقوق الوالدین د مور و پلار زړه خفه کول دا کبیره ګناه ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې الله حرام کړی دی په تاسو باندې عقوق د امهاتو د مور خفه کول ناراضه کول خدای پاک په تاسو حرام ګرځولی دی یو دوم الله تعالی حرام کړی دی ومنعن وهاتی دغه څه معنا ده ومنعن منع دیغه شیانو چې ورکړی در باندې فرض ده دیغه منع کول حرام کړی دي لکه د زکات ورکړه فرض ده د زکات نه ورکول د حرام دي وهاتی معنا سوال ضرورت نشته به ضرورت ته سوال کوي دغه در باندې حرام کړی دي سوال چې روا کیږي د ضرورت په وخت کې روا کیږي هغه دین مفزع چې داسې پورونه سړی لاندې شي چې بیا سړی شرمندګي ته مخامخ شي وس نه رسیږي چې هغه پورونه پرې کړي په هغه وختو کې بیا سوال کوی شي دا مسله چې یو سړی د مسکین خو قادر په کار ده جوړ ده مزدوري کړی شي دته سوال روا ده که نه ده روا که معلم لري وسم لري سوال کوي هغه خو ده حرام خبر په دې کې ده چې د محتاج روپۍ چې نه لري خو قادر ده په کیسه باندې مزدوري کړی شي سوال ورته روا ده که نه نو بعضې علما وی چې نه چې یو قادر په مزدوري باندې ده سوال ورته ناروا بعضې وی چې روا ده خو په څو شرطو باندې یو دا ده چې دغه سړی چې مجبوره ده د مجبوري په وخت کې چې سوال کوي اگر که مزدوري خو کړی شي خو په مزدوري به په یو څو شپو مثلا دا د خلکو پور پرې کوي وخت به په لګیږي د عاجل ضرورت لپاره سوال کوي
دا سوال روا ده. یو دا ده چې توهین د دین به نه وي پکې، یعنی د خپل ځان بې حرمتي اهانت به نه وي پکې، هغه سړی به تنګول نه وي، الحاح به نه وي، تنګول به نه وي، او تر قدر د ضرورت نه به زیات نه وي. یو د ځان دپاره سوال ده، دا شرطونه په دغ کې دي. یو د مدرسو دپاره چنده، یا د مجاهدینو دپاره چنده، یا د مسکینانو دپاره چنده ده چې د بل دپاره یې غواړي. دا د بل دپاره سوال هغه به په دغه وعید کې نه ده، هغه عبادت ده. د مدرسې دپاره چنده غواړي، د جهاد دپاره چنده غواړي، د مسکینانو دپاره غواړي، عبادت ته نبي علیه السلام دغه کړي دي. خو په هغو کې یو شرط دا ده چې د علم وقار عزت به ساتي. د داسې چا نه به سوال نه کوي چې هغه د علم بې عزتي کوي، د دین بې عزتي کوي. سوال د مدرسو د چندو دپاره یا د جهاد دپاره روا ده، یا د مسکینانو دپاره ته دریم سړی سوال ورته کوي د محتاجانو دپاره. حضرت نبی علیه السلام د تبوک په غزوه کې د مجاهدینو دپاره 2 شپې چنده وکړه. اصحاب صفه طالبانو د پیغمبر علیه السلام په جومات کې اوسېده، نبی علیه السلام به د هغو دپاره چنده کړه. مسکینان راغله، کالي یې شکېدلي و، رنګونه تک زیړ و، چې نبی علیه السلام ولیده، د لوږې اثر په ښکاره و، دستي یې چنده ورته شروع کړه چې ګورئ که د چا په واس کې یوه کاسه خرما یې م راوړئ، که نیمه یې م راوړئ، که یو موټی یې م راوړي، که چا یو څادر په وس پوره یې م راوړي، ام د کالیو چنده ورته وکړه، ام د خوراکي چنده ورته وکړه. ام د مسکین دپاره چنده راغله، ام د طالب دپاره راغله، ام د مجاهد دپاره راغله. دا درې پیغمبر علیه السلام کړي دي. خو وایي په دې شرط چې د دین بې عزتي به نه کېږي. اوس دا بعضې خلک د مدرسو غم ورد غاړي، طالبانو ډېرې پسې ذمهواري وي، نو دوی بیا دغه ته نه ګوري چې دا سړی لایق دی دغه ده که نه، د ورشه سوال ورته وکړه، هغه یو 15 خبرې په علماو پسې م وکړي، بیا کله 100 ورکړې کله نه ورکړې. نه، داسې سړي ته به بیا سوال نه کوي چې هغه د علم قدر نه لري، د علماو قدر نه لري، توهین د دین کوي. دا بیا ضرور ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا ناروا ده، او خپل ژوندۍ لورانې به دغه بدبخته کافرانو خښولې. دغه الله حرام کړي دي. کله به داسې صورت و چې لور به پیدا کېده، یعنې اولاد به چې پیدا کېدو مخکې نه به تیار کډی ایستلی و، بیا به هغه ډاکټره چې راوسته، د ښځې اولاد به چې پیدا کېدو د هغه کډي غاړې ته به بوتله، ورته وبې ویلې دا دایې ته، ډاکټرې ته، کمپوډرې ته چې د دغه ښځې که جنکۍ پیدا شو دستي به دا کډي ته اچوي، خاورې به پسې وراړی. یو صورت دا و چې داسې به وژلې. یو صورت دا و چې کڼکۍ لجونه به پرېښوې، تر یو 6 کالو پورې ښې د خبرو به شوې، د ګرځېدا به شوې، پس د هغه نه به بیا بدبخته لاړ، چیرې به په دښته کې غټ کویی ویست، بیا به یې مور ته وویلې چې دا جنکۍ زه د ماما خېلو کره بیا یم، ښایسته کالي ور واغونده، سر ور غوړ که. بیا به ښایسته کالي م ور واغوسته، سترګې به یې تورې کړې، سر به یې ور غوړ کړو، بول به یې ماما خېلو ته، هغه به یې هلته کوهي ته واچوله، هلته به یې شهیده کړه، مړه به یې کړه. دا د جاهلیت د دور خاصې وي. الله تعالی دا حرام کړي دي، دا ناروا دي. وکره لکم قیل وقال، مکروه ګڼلی دی الله د تاسو دپاره قیل وقال. قیل وقال څه معنا؟ قیل وقال الله مکروه ګڼلی دی. یا وایي دا مجلسونه ډیر کول، مباحثې بحثونه کول ډیر، دا یې مکروه کړي دي. یو یا دا معنا چې مسئلې کې تحقیق نه یې اړخې له قول را نقل کوي، قیل مجهول، قال معلوم، معلوم و مجهول قولونه را نقل کوي. یا په احکام دینیو کې اختلافي اقوال ډیر را نقل کول، پلان کې دا ویلي دي، پلان کې دا ویلي دي، پلان کې دا ویلي دي. د دغه نه نبی علیه الصلاة والسلام ممانعت کړی، خلک په اضطراب کې واقع کېږي. او نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې الله منع کړی ده کثرت سوال د ډیر سوال نه. د سوال نه بیا وایي یا سوال د دنیا چې دا بې ضرورته ګرځي سوالونه کوي، د دغه نه منع کړی ده. یا دا پوښتنې ډېرې کول. ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه به کله کله بعضې صحابهو پوښتنې وکړې، پیغمبر علیه السلام به په خفه شو، ما پرېږدئ چې تر څو پورې ما بیان نه درته کړی په هغو کې پوښتنه مه کوئ. کله به داسې پوښتنې وي چې بیا به یې ورته ویلې، بیا به هغه په خفه کېدو. الله تعالی نه ویلې لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ما ډېرې پوښتنې کوي. کثرت سوال، ډېر پوښتنې کول، حتی د علم په آدابو کې، د پیری و مریدي په آدابو کې مهم ځای دا ذکر کېږي چې سړی باید خپل ځان خپل استاز ته تسلیم کړي،
خپل شیخ ته تسلیم کی اعتراض لارښوونه دی نه کوي چې ولې داسې کې یو وارې خو اول خبره خو دا ده چې استاد خو به خود وي متشرع پرون هم چا دلته راته میلمه غوندې راغلی و چې اوس یو استاد د شریعت خلاف پایبند نه ده د هغه نه زده کړه څنګه ده نو ما ویل چې وخت نشي تېرولی ما یې که پیر که بیلیارې ده بیعت متر که استاد چې د دین نه بیلیارې ده شاګردي یې متر که خو چې یو وارې د څوک استاد کو یا د څوک پیر کو او په هغه کې شرعي نقصانونه نشته صرف خلاف الاولا کارونه کله یا تا ته معلومات نشته یا تا په خیال دا ده چې دا به روا وي که ناروا وي په دغو کې ذاتي بیا قیل و قال ډېر مه که چې اعتراضونه کوي موجب د هلاکت ګرځي او نبی علیه السلام منع کړی د دې اضاعت د مال نه د مال د ضایع کولو نه د دې معنا وایي څه ده د دې معنا دا ده چې روپۍ په هغه لیار کې لګول چې الله په ناراضه کیږي یوه روپۍ چې په ګناه کې ولګېږي دا یې مال ضایع کړو دا مال خدای پاک موږ او تاسو ته یو عجیب نعمت راکړی په دغه مال باندې د الله تعالی سره تجارت کیږي جنت په اخیستی کیږي موږ ته خدای پاک ځان راکړی موږ ته خدای پاک مال راکړی او بیا الله خپله سودا را سره کړې ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه الله تعالی د مسلمانانو نه د دوی ځان هم اخیستی د دوی مال هم اخیستی ده په عوض کې جنت ورکوي اوس نو په یوه روپۍ جنت پیدا کیږي ته دا یوه روپۍ بې ځایه ولګوې جهنم دې په واخیست مال دې ضایع کړو دا وخت خبره باندې الله راضي کیږي خبره دې بې ځایه وکړه خدای نخسته جهنم لایق شوې عمر دې ضایع کړ ما ځان ضایع کوه ما مال ضایع کوه د دغه نه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دا بل روایت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې زه تاسو ته غټې غټې ګناوې در ونه ښیم صحابو مبارکینو ورته ویل راته وایي ښیه وایي د خدای پاک سره شریک نیول دا ډېره لویه ګناه ده او د مور و پلار خفه کول ډېر لویه ګناه دی او تکیه یې کړې وه راجګ شو او وی ویلې دا د دروغو شاهدي کول دغه ډېر لویه ګناه ده او دغه کې بیا پسې تکرار ډېر وکړو چې حتی صحابه و زړه په وخوږېده چې نور غلی شوی وای ځکه دا د دروغو ویلو نه خلک کرکه نه کوي ځکه نبي علیه السلام تاکید ډېر وکړو دا ډېره لویه ګناه ده باب صلة الوالد المشرك وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين هغه مور و پلار چې کافران وي خو محاربیت د جنگ په حال نه وي هغه پلار یا هغه مور د تا نه څه غوښتنه وکړي ته به کومک ورسره کې که نه زوی مسلمان ده پلار یا مور مثلا مشرکه ده سړی د خپل پلار خپل مشرک مور سره کومک کړی شي که نشي کړی او کړی شي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت اسما راغله ورته مور مې چې مخکې د صدیق اکبر سره تعلق و خو نبی علیه الصلاة آیاتونه چې نازل شو چې لا تتخذوا بعصم الکوافر مشرکان خو طلاق کړي دا په مکه معظمه کې اوسېده د ابوبکر صدیق صاحب مخکینۍ ښځه وه مشرکه وه چې نکاح ختمه شوه هلته اوسېده بیا د خپلې لور ته راغلی وهي راغمتون دا معنا نه ده چې د اسلام په مینه راغلی که د اسلام په مینه راغلی وه بیا پوښتنې ته څه حاجت و چې زه د دغه مسلمانې مور سره نیکي وکم که نه دا معنا د دنیا په تمه راغلی ده اسلام سره مینه نشته زه د دغه مور سره کومک وکم حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې اوه خدای پاک آیت نازل کړ خدای پاک د هغه کافرانو د کومک نه تاسې نه منې کوي اوس ګورئ دلته په دغه کلي کې زموږ سره عیسایان پراته دي هندوان پراته دي سیکان پراته دي چې اهل ذمه ورته ویل کېږي د دغه اهل ذمه او د دغه کافرانو د کومک نه موږ خدای پاک نه یې منې کړي پر زکات نشي ورکولی خو خیر خیرات یې هغو ته هم ورکوی شي ولې درسره جنګېږي نه محارب نه ده نو مور یا پلار هغه چې مشرک وي هم موږ ته حکم دا ده د کفارو په صف کې راغی زوی مجاهد ده د مجاهدینو په صف کې ورغی په جنګ کې سره مخامخ شوه دا خپل پلار اوس دی وژلی شي که نشي وژلی وایي چې یو وارې امکان د دې وي چې په بل چا یې مړ کړي
زوی دې نه ورمخته کېږي. اگر که کافر ده، جنگ ته راغلی ده، محارب ده، مرګ روا ده، خو زوی به کوشش کوي چې بل مجاهد ورمخته کړي، په خپله نه. صرف په یو صورت کې زوی ته روا ده چې پلار توره په جګه کړه، د مسلمان زوی وایي او بل دفاع بله لیار نشته چې بیرته دی ونه وایي، ځان نشي تر خلاصولی، هلته یې بیا ویلی شي یا یې ویشتی شي. نور په دنیا کې به د خپل مور و پلار، ځکه مور و پلار بار بار موږ تاسې حقوق اورو، دومره حقوق دي چې د رضا د خدای پاک په رضا د مور و پلار کې ده، ناراضګي د خدای پاک په ناراضګي د مور و پلار کې ده. نبی علیه صلات وسلام د جنت هغه لنډه لیار، مابیني لیار، هغه مور و پلار دي. اوس مثلا جنت ته 3 لیارې تللي دي، یو د عباداتو لیار تللې، دا هم ډېره تکلیفي ده، اوږده ده. یو د مصیبتو لیار ده چې په چا غمونه ډېر راشي، بیا یې ګناه وې ماف شي، جنت ته ځي، دا هم ډېره اوږده ده. یو د مور و پلار رضایت ته دغه لنډه در مابین لیار ده. نو څوک چې کوشش کوي چې جنت په اسانه حاصل کړي، د مور و پلار قدر دې ډېر کوي. رضا د رب په رضا د چا کې ده؟ د والدینو کې ده. ناراضګي د رب په ناراضګي د والدینو کې ده. د دغې وجې نه خدای پاک د مور و پلار حق په موږ دومره محتم ګرځولی ده چې دومره نه یې منې کړي، ولا تقل لهما اوف. دا اوف کلمه به هم نه ورته ویایه. اوف کلمه څه معنی؟ پلار درته وي دا کار وکړه، دا یې موږ ځوانان وي او وی بد، دا نفرت ښکاره کوي، یعنې دا دې څه راته وویلې او وی، دومره به هم نه ورته ویایه چې مور و پلار زړه په ناراضه کېږي. وایي تر دغه نه کم ښایسته نه چې الله منې کړی وای. اوف الف ف 2 حرفه دي. ولا تقل لهما اوف. اوف کلمه به هم خپل مور و پلار ته نه ویایه. چې مشرک ویم لیا قدر به کوې، چې مشرک ویم لیا قدر به کوې. سړی چې فکر وکړي هغه مور مبارک چې دی په خېټه کې 9 میاشتې 10 میاشتې ګرځولی، وایي چې سړی حرم شریف ته په شا باندې یوسي حج ته، د هغه یوې شپې حق چې په خېټه کې ته ګرځولی ته یې نشي ورکولی، چې د دغه مځکې نه پاکستان یې په شا یوسي بیت الله شریفې ته حج په وکړې، هغه د یوې شپې چې په خېټه کې ته ګرځولی ته حق نشي ور ادا کولی. د دغې وجې نه مور و پلار چې سپینګیري شي، دومره ضعیف شي چې خپل ځان صفایي په خپله نشي کړی، په اولاد بیا داسې فرض ده چې د مور و پلار صفایي به کړي لکه مور و پلار چې په کنکونې دې تا کړه. حتی ګورئ دومره مهم ځای ده، حتی د دې ګورئ د کنکي الک د ګندګۍ نه خو ډېر بوی هم نه ځي. مور چې کنکی زوی صفا کوي، مخ خوله ورته پټوي، اتا مور اتا پلار چې داسې حال ته ورسېده چې صاحب د فراش ته په بستره پروته، جوابیچه یې په ځای کې ده، نشي جګېدی، ته به د دوی جوابیچه یې پاکوې خو وایي پزه به نه ورته تړې، ځکه د دوی زړه دردېږي چې ما چې تا صفایي کوله، د خدمت مې دې کوه، پزه مې نه درته تړله، ته اوس د ما د ګندګي نه بد وړې. یو لوی ولی الله ده، یو وخت کې ما ته قصه کړه، مور یې 20 کاله صاحب فراش و 10 کاله به بیخي صاحب د فراش، وایي ما به د دې چې قضای حاجت صفا کوه تر څو مې واده م نه کو چې دا مور مې مړه نه وه، تر هغه وخته پورې ما د مور په خدمت کې بیا تقصیر رانه کېږي. وایي چې ما به کله د دې ګند په خپل لاس کې واخیست، وړو به مې نبي علیه السلام مې په سترګو مخامخ لید، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم رابطه داسې په عیانن په لوڅو سترګو باندې مې ویلید. نو مور و پلار دا حقوق کول ادا کول دا ډېر ضروري دی چې سړی غواړي چې هغه لنډه لار جنت ته پیدا کړم، دې د زړه خوشحالي دې غواړي. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام بن عروة عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، قال نعم صلي أمك. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
باب صلة الأخ المشرك وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيرا تباع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاء الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها فأرسل عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. لکه مور پلار چې مشرک دي خو چې محارب نه وي جنگيږي نه ته ښېګړې ورسره کړی شي ورورم چې مشرک وي چې محارب نه وي جنگيږي نه ښېګړې ورسره کړی شي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو ښایسته وریښمینه جامه حضرت عمر صاحب راوړه چې دا ته واخله وفود چې درته راځي نمایندګان دا به دې اغوستي وي د اخترو لمنځو کې به دې اغوستي وي. نبي علیه السلام ویلې وریښمینه جامه خو هغه څوک اغوندي چې په قیامت کې به بیا د وریښمینې جامې برخه نه وي. بیا وریښمینې جامې راغلې نبی علیه السلام یو کوټ یا یو چوپانه یو شی د وریښمینو حضرت عمر صاحب ته ورولېږل. هغه خفه ده راغی چې تا خو ویلي و چې دا خو چې څوک اغوندي په آخرت کې به بیا برخه نه وي د جنت جامو ما ته در رالیږلې. نبی علیه السلام ویلې دغه دپاره مې نه دي درلیږلې چې ته یې واغونده خرڅ که یا یو بل چاته ورکه. د ورورو مشرک په مکه معظمه کې یغه ته ورولېږل. نو د خپلو قریبانو د مشرکینو د وسیلې نه چې محاربیت علت نه وي پکې د هغه نه موږ شریعت نه یې منې کړي. باب فضل صلة الرحم وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال حدثني عبد الرحمن حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمع موسى بن طلحة عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته. څوک چې د خپلو خپلوانو سره تر اوسه خو مور او پلار ذکر شو ورور ذکر شو اوس ټول خپلوان وسیله رحمی چې په خپل منځ کې دا خپلوان چې دي دوه قسمه دي ذی رحم محرم ذی رحم غیر محرم. بعضې خو دومره سره خپل دي چې نکاح هم په خپل منځ کې نه سره روا کېږي. ذی رحم محرم دغه ته وایي لکه پلار نیکه غور نیکه لاندې زوی المسی او کړوسی مور او انا لور او لمسی دغه سلسله تره وراره ماما خوریې دا ټول ذی رحم هم دي محرم هم دي. او بعضې داسې دي ذی رحم یې خو محرم نه وي خپل دا خو شرعي نهایت روا ده لکه د تره زوی د ترور زوی د ماما زوی اوس د تره لور او د تره د زوی نکاح سره روا کېږي. د دغه ذوي الارحامو په خپل منځ کې خپلوي کول څومره ثواب لري او چې قطع یې کې څومره تاوان لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه مبارکین روان دي یو څوک ورته مخته شو. مسلم شریف کې که تاسو یاد وي دا حدیث هلته هم تیر و د نبی علیه الصلاة والسلام د اوښ مهار مبارک ونیو او پیغمبر علیه السلام یې د سفر نه راودروه او ورته ویې چې ما ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عمل راوښیه چې د هغه په برکت باندې زه جنت ته ننوځم. خلکو ویل څه پوه شو په دا سړي چې نبی علیه السلام اوښه یې ودروله. نبی علیه السلام ورته ویلې محتاج ده. نو نبی علیه السلام ورته ویلې د یوه خدای پاک عبادت که شریک منیسه یو دوم لمونځ په پایبندي که دریم زکات ورکوه څلورم د خپلوانو سره خپلوي که نو ته به ځې جنت ته. نور وښه پرېږدي دا چیز څه نو د خپلوانو خپلوي وسیله رحمین دام سبب د دخول د جنت ته چې څوک د خپلوانو خپلوي پالي الله تعالی به جنت ته بیایي. دا بل باب اسم د قاطع که څوک بیا د خپلوانو سره خپلوي قطع کړي پرې کړي نو الله تعالی د وساتي خدای پاک به د خپل جنت نه قطع کړي محروم به کړي. په دې معنی اول به جنت ته نشي تللی چې یو وارې عذابونه نه یې په تېر شوي تر څو پورې دی جنت ته بیا نشي تللی. باب اسم القاطع به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن قريب عن ابن شهاب ان محمد بن جبير بن مطعم قال ان جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معين قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. دا چې څوک د خپلوانو سره خپلوي پالي په دنیا کې خدای پاک څه نتیجه ورکوي. حضرت پیغمبر علیه السلام یې څوک چې په ده خوشحاله کېږي چې ما په رزق کې خدای پاک پراخي راولي او د ما عمر خدای پاک اوږد کړي نو دی د خپلوانو سره خپلوي ډېره کړي، وسیله رحمي دي کړي، کومکونه دې ډېر کړي. دوم روایت بیا په دغه شکل باندې ده څوک چې په ده خوشحاله کېږي چې د ده عمر اوږد شي نو د خپلوانو سره د وسیله رحمي ډېره کړي. اوس سوال واردېږي چې د عمر په باب کې خو تقدیر ازلی شوی ده، د هر انسان عمر لیکلی ده، مثلا د دغه عمر به 50 کاله وي. په یخ کې تقدیر کې خو بدلون نه راځي. دلته څنګه وایي چې که څوک دا غواړي چې عمر مې اوږد شي نو وسیله رحمي دې کوي چې عمر یې اوږد شي. نو جواب دا ده چې یا خو قضا دوه قسمه ده، معلقه او مبرمه. کله قطعي فیصله د خدای پاک وي چې دغه سړي عمر دومره د پیغه کې خو زیادت و نقصان نه راځي. کله داسې وي چې الله تعالی داسې لیکلی وي که دغه انسان د خپلوانو سره خپلوي پالله بیا به عمر 80 کاله وي، که خو خپلوانو سره خپلوي نه پالله عمر به بیا 40 کاله وي. اوس دا 60 کاله عمر یې وتړل شو تر خپلوي پالنې پورې. که یې کړه عمر زیاتېږي که نه کمیږي. دومه معنا دا ده عمر حقیقتا نه زیاتېږي خو معنن زیاتېږي. معنن زیاتېدن څه معنا؟ موږ تاسو عمر خدای پاک چې را کړی ده مخکې موږ ویل دا د یو عظیم مقصد لپاره چې الله راضي کړو، د رب کریم سره تجارت په وکړو. اوس کوم انسان چې د خپلوانو سره خپلوي پالي، مور و پلار قدر کوي، د خپلوانو سره وسیله رحمي کوي، دغه عمر هغه عمر د چې هغه الله تعالی لیکلی په هغه کې زیادت نه راځي خو توفیق د عبادت خدای پاک ډېر ورکوي. بس مثلا د دم 50 کاله عمر ده، د دا بل هم 50 کاله عمر ده، خدایو د خپل مور پلار د خپلوانو لحاظ ساتي، دا بل نه ساتي. دا یو ته په 50 کاله کې خدای پاک دومره توفیق د عبادت او د بندګي ورکي لکه بل سړي چې 80 کاله عمر وي او د دا بل 50 کاله عمر د خو توفیق تر سلب شو د 25 کالو د عمر غوندې عبادت یې ونه کړو. نو دا عمر د عبادت لپاره ده، توفیق د عبادت دا زیادت ده د عمر. یوه شپه د لیلة القدر عبادت د دغه امتیانو د مخکینیو امتو د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر و که نه و؟ دغه زیادت ده. عمر خو نه شو زیات، عمر خو هغه یوه شپه ده خو عبادت کې وشو. عبادت دومره قیمتي شو چې په یوه شپه باندې د 83 کالو څو میاشتو ثواب په یوه شپه باندې وګټو. نو څوک چې وسیله رحمي کوي د خپلوانو سره د هغه به برکت دا وي چې په دنیا کې برکت پیدا شي. برکت دا معنی بې ځایه فضول خرچو ته به نه مجبوره کېږي، بې ځایه مصرفو ته، داوو ته، جنګلو ته دغه ته به نه مجبوره کېږي. روپۍ به یې په ځای لګېږي، په د خدای په لار کې به لګېږي، دا په دنیا کې برکت شو. او چې څوک دغه نه کوي یا د خدای حق نه ادا کوي یا وسیله رحمي نه کوي، د یوې روپۍ په ځای به د 100 روپۍ بې ځایه تر لګېږي. دغسې د عمر په لحاظ باندې چې څوک وسیله رحمي کوي خدای پاک به عمر نه ضایع کوي، توفیق به د عبادت ورکوي، او چې نه کوي توفیق به د عبادت سلب شي. خو وسیله رحمي مسکین د قریب کومک به ورسره کوي، مریض د پوښتنې ته به ورځي، غم په راغی، مصیبت په راغی د تسلي دپاره به ورځي، خوشحالي په راغله خوشحالي د مبارکۍ دپاره به ورځي، جنازه کې به شرکت کوي، په کار کې لګیا د کومک به ورسره کوي. او یو واره نه ده چې د کال مسله ده لکه موږ خلک په کال کې یو واره کار د خیر وکړي ځکه بیا نه کوي چې ما خو یو واره کړی ده. نن د خپل د ورور د وراره د تره د تره زوی د محتاج شو، تا 1,000 روپۍ کومک ورسره وکړه، خلاص ورځې بعد بیا داسې شو چې د سودا مشکل کې پیښ شو، تاوان ورغی، یا مریض شو، محتاج شو، نشته، نو بیا یې ورسره وکړه د خپل وس موافق. داسې نه چې خو زه خو څه ذمهوار نه یم لکه موږ خلک دستي چې زه یې ذمهوار نه یم. ذمهوار خو نه یې، ولې محتاج نه یې ثواب ته، خو موږ محتاج یو، خپله محتاج یو، دی د نه ذمهوار خو نه، ذمهواري خو د نه په موږ باندې.
او اصل وسیله رحمي دا ده چې که دی خپلوي نه در سره پالیم ته به یې ورسره پالې که دی خپلوي د تا مریض پوښتنې ته راځي د تا مبارکۍ ته راځي د تا جنازې ته راځي د تا سره کومک کوي بیا یې تم کوي اخو به خود کوي اخو د انسان فطري صفت ده انسان څه کوي خرم چې یو د بل غاړه ورګروي یا بل یې ورګروي اصل کمال خدا ده چې دی نه در سره پالي ته به ورسره پې سویل من قطعکه ته وسیله رحمي که د هغه چا سره چې دی نه در سره کي دی د تا د مریض پوښتنه ته او د موږ او تاسې د پښتنو ډېر خفګانونه د خپلوانو په منځ کې وي خبرې بندې سلام بند تګ و راتګ بند او ویم په دنیایي شیانو باندې داسې نه چې په یو سړي کې دیني نقصان وي که دیني نقصان وي ته نصیحت ورته وکړې دی بې لمازه د لمونځ نه شروع کوي بې زکاته د زکات نه ورکوي په زنا او په نورو ګناو لګیا د ته نصیحت وکړي نه منې بیا خبره ورسره قطع که ټول عمر ما ورسره غږېږه بیا دغته قطع د وسیله رحمي نه ویله کېږي موږ خو په هغه نه یو ورسره خفه خفګیان د دنیا په سر ځکه د خپلوانو په منځ کې کورنۍ معامله وي د همسایهګلوۍ معامله وي دنیایي حساب یې په یو 5 روپیو کې تاوان شی سره راشي بیا په کلو کلو پلار زوی هم سره مرور ورور هم سره مرور تره وراره هم سره مرور ماما او خوري هم سره مرور د لیلة القدر په شپه ملائکې راځي چې حساب یو الله ته معلوم ده دا راکوزیږي د جبرائیل علیه السلام سره شین بیرغ وي په کعبه مبارکه باندې ودرئ د ملائکې ټیټ شي په دا خلکو کې چې څوک عبادت کوي دعاوې کوي دی ورسره شریکیږي سهار د لیلة القدر شپه چې تیره شي جبرائیل علیه السلام ملائکو ته اعلان وکړي چې راځئ چې ځو بیرته وایي ملائکې چې ورټولې شي پوښتنه تر وکړي چې نن شپه الله تعالی د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کومه معامله وکړه جبرائیل علیه السلام ورته خدای پاک د دغه امت د ګناهګارو ګناوې وبخلې خو د څلورو ډلو خدای مو دې وساتي د دغه ګناوې په دغه شپه مو ونه بخلې څلور ډلې څوک دي یو عاقل والدین چې د چا نه مور او پلار ناراضه وي په دغه شپه یې خدای پاک نه بخي چې تر څو خپل مور او پلار نه خوشحاله کړي دوم قاطع د وسیله رحمي چې د خپلوانو سره وسیله رحمي قطع کړي وي تر څو چې خپل منځ کې بیرته جوړه نه سره کړي په دغه شپه یې خدای پاک نه بخي دریم چې د نورو مسلمانانو سره د دنیا په سره خبرې د 3 ورځو نه زیاتې بندي کړي دا خو خپلوانو چې نورو سره ویم څلورم شرابیان چې د شرابو نه توبه نه ایستلې په دغه شپه خدای پاک نه بخي نو وسیله رحمي برکت په دنیا کې په عمر کې برکت پیدا کوي په رزق کې برکت پیدا کوي وسعت خدای پاک راولي دنیا به بې ځای نه لګيږي په ځای به لګيږي عمر به بې ځای نه لګيږي په ځای به لګيږي نو دا لکه د دنیا ډیروالی د عمر ډیروالی یا خو بعین حقیقتا خدای پاک عمر وروخت کې دنیا به ور ډیره کې او یا معنا چې اسې کارونه به پوه کې چې آخرت کې الله تعالی به پراځي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالی موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي ټول طاعت عبادت بندگی مو په خپل دربار کې قبول وګرځي ټول کړه ګناونه مو مغفرت نصیب وګرځي خصوصا چې د مور پلار په حقوق کې یا د ورونو او د قریبانو په حقوق کې د موږ نه کوم تقصیرات شوي الله تعالی دغه په عوض کې د ته درجات عالیه ورکړي موږ ته مغفرت نصیب وګرځي آینده ژوند خدای پاک توفیق د ادب او د خدمت راته نصیب وګرځي خدای پاک طرفه العين او قلم خپل نفسو ته مسپاري څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله تعالی د ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي د آفات او بلیات او مشکلاتو نه د مکسره حفاظت نصیب کې په کاروبارو کې برکت کې دنیا او د آخرت د خوشحالي ژوندۍ نصیب کې الله تعالی د ټولو اسلامي ملکو حفاظت وکړي د افغانستان په حال خصوصي رحم وکړي خدای پاک په ټول افغانستان کې یو صحیح واقعي مضبوط اسلامي نظام راولي د امن او د سکون او د خوشحالي ژوندۍ مسلمانانو ته نصیب کې په نور ابتلا او کې مواقع کې
موږ مشران او کشران ټول په شریعت باندې مستقیم کې طرفة العین او قلم خپل نفس ته مسپاري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.